बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. شاه محمود واقف یم. محترم دوستانو، ستاسې په درنه خدمت کې ښاغلو شاګردانو، محترم استادانو، د نن ورځې درس موږ په 22مه صفحه کې د څلورم صنف دري عنوان یې دی ژاله. توجه وکړئ عبارت ته. ژاله میدانی ژاله چه وقت میبارد؟ وژمه بله، در فصل بهار ژاله میبارد. ژاله چه رنگ دارد؟ وژمه ژاله رنگ سفید دارد. میدانی ژاله شکوفه و گلها را چه میکند؟ وژمه بله، ژاله شکوفه و گلها را پژمرده میسازد، میریزند. ترجمه: ژاله گلی. میدانی ژاله چه وقت میبارد؟ ژاله وای پوهیږي گلی څه وخت وریږي؟ وژمه جواب ورکوي: بله هو، در فصل بهار ژاله میبارد. د پسرلي په موسم کې گلی وریږي. پوښتنه کوي ژاله چه رنگ دارد؟ گلی څنګه رنگ لري؟ وژمه جواب ورکوي: ژاله رنگ سفید دارد. گلی سپین رنگ لري. پوښتنه بیا کوي میدانی ژاله شکوفه و گلها را چه میکند؟ پوهیږي چې گلی په غوټیو او ګلانو باندې څه شی کوي؟ وژمه جواب ورکوي: بله هو، ژاله شکوفه و گلها را پژمرده میسازد. گلی غوټۍ او ګلان مړاوي کوي و میرزاند او رژوي. محترمو دوستانو، بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. تاسو پر پاک الله سپارم. د الله په امان.